بسم الله الرحمن الرحیم دا د شپاړسمه سپارې اتم درس دی او د طه سوره چې شلمه سوره ده 140 نه تر 950 آیت ورسره ولولئ چې ترجمې سره یې بهتره پوه شئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واصطنعتک او جوړ کړی یې ماته ولا تنیا او سستی مکوی لینا نرما ان یفرط چې تلوار به وکړي لا یضل ربی نور کوي رب زما شتى مختلف ورعو او څاروي لأولي النهى لپاره د څښتنانو د عقل يوم الزینة مفهوم دی ورځ د جشن یو ورځ د ښایست ده مفهوم دی ضحا مفهوم دی چې په څاښت کې. نو که غواړئ چې دا درسونه تاسو تعقیب کړئ په انټرنیټ کې او زده کړئ نو طریقه تاسو ته ښیم چې څه رقم کولی شئ چې غونډ درسونه تاسو د اول نه اخره پورې تعقیب کړئ. د ټولو نه مخکې باید اول یوټیوب خلاص کړئ که موبایلي ټابلیټي یا کمپیوټري دغسې تاسو ته به دغسې سرچ بار د یوټیوب ظاهر شي نو دې ځای کې به تاسو دغه قسمت کې ولیکئ چې 2 ټي وي فاصله به ورکړئ ټي وي نو بیا به سرچ کړئ 2 ټي وي چې ولیکل سرچ نه بعد دغه تاسو ګورئ زه به تاسو ته راښکم دا به تاسو سلیکټ کړئ دا به تاسو اوکې کړئ صحیح ده دا هم چې اوکې که 2 ټي وي چینل تاسو ته خلاص شو. نو مهمترین بخش چې دی دغه دی سبسکرایب د سبسکرایب بټن له به فشار ورکړئ چې سبسکرایب شي دغه دی سبسکرایب دا اوس سبسکرایب شو. بعد د دې نه چې دا سبسکرایب هم که نو دا ډیر مهم ځکه دی سبسکرایب چې تاسو ته به همیشه د دې معلومات راځي کومه ویډیو چې د درس باره کې راځي نو تاسو ته حتما معلومات راځي چې نوې ویډیو راغلې تاسو کولی شئ خپل درسونه تعقیب کړئ. نو دې نه بعد به موږ پلی لیست سلیکټ کړو. پلی لیست هم چې انتخاب کړئ کې غونډ درسونه دي پلی لیستونو کې غونډې سپارې شته مثلا 14مه سپاره شوه 15مه شوه 14مه شوه هره سپاره مثلا اول پورې څلورمه سپاره شوه دا د اول جز اوله سپاره. نو په طور مثال مثلا 11مه سپاره به زه انتخاب کړم اوس دې کې چې دي دا درسونه دي مثلا هر درس چې تاسو پکاري مثلا دویم درس دی مثال دا دویم درس دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا د 11مه سپاره دویم درس دی او د سورۃ التوبه چې 9 نو دغه طریقه ده چې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقې سره دا درسونه پیدا کړئ او ادامه ورته ورکړئ.